د لوی او سپېڅلي خدای په پاک نامه د بلخ ملي تلویزیون قدرمنو لیدونکو سلامونه ستړي مشئ. زه شمس الله هیلمن مو د دې ساعت خبرونو ته هرکلی کوم. په بلخ کې د اسلامي امارت مسؤلینو په یو ناسته کې له پاکستان څخه په زوره د افغان مهاجرینو ویستل د ډیپلوماتیکو قوانینو خلاف عملیات کړ او د راستنیدونکو کډوالو د اقتصادي ستونزو د هواري په موخه یې د بیړنیو مرستو په رسولو ټینګار وکړ. له پاکستان څخه راستنیدونکو افغان مهاجرینو ته د مرستو رسولو په موخه په بلخ کې د اسلامي امارت مسؤلینو له لوري ګډه ناسته ترسره شوه. په دې ناسته کې د بلخ ځایي چارواکو، یو شمېر سوداګرو، پانګوالو او د خیریه بنسټونو استازو ګډون کړی و. د بلخ ولایت د علماو شورا مرستیال د اسلام له نظره کډوالو ته د مرستو راټولولو په تړاو خبرې وکړې او له ټولو دیني عالمانو څخه یې وغوښتل چې د جوماتونو د منبرونو له لارې دې خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي چې تر خپله وسه دې کډوالو سره مرسته وکړي. هموطنان عزیز ما و شما که سرازیر می شوند به کشورشان می آیند، در این صورت است که ما و شما احساس مسئولیت بکنیم. همه علما، روشنفکران، در مجموع همه ما نظام اسلامی احساس مسئولیت بکنیم. همداراز په دې ناسته کې د بلخ ولایت د پوهنې رئیس د افغان مهاجرینو سره د ګاونډي هیواد د روان ناوړه وضعیت څخه اندېښنه وښوده او د کډوالو کورنیو اولادونو سره د ښوونې او روزنې په برخه کې د هر ډول همکاریو ډاډ وړاندې کړ. به همه برادرایی که یا از ایران مهاجر میشه و یا از پاکستان مهاجر میشه، هر قسم زمینه سازی به خاطر شاگردان ما در ریاست معارف داریم. له بلې خوا د بلخ مرستیال والي هم په دې ناسته کې د ټولنې له ټولو غړو څخه وغوښتل چې افغان مهاجرینو سره د مرستو رسولو او راټولولو په برخه کې بشپړ تیاری ونیسي. نوموړي وویل په نږدې وخت کې به کډوالو لپاره د مرستو راټولولو کمیسیون هم خپلې چارې پیل کړي. باید هر واسه توانی که ما و شما داشته باشیم دی دریغ نکنیم، چون که پیشروی زمستان هم است، در هر نوع مشکلات نه مواجه است. انسان باید کمک، هماهنگی مسلمان برای مسلمان یک بدن و یک جسد است. همدارنګه په دې غونډه کې یو شمېر سوداګرو هم د افغان مهاجرینو سره د پاکستان ناوړه چلن د تعصب وړ کړ. ژمنه یې وکړه چې د مرستو راټولولو په برخه کې به د سیمه ییزو چارواکو سره لازمه همکاري کوي. صنایع و معادن ولایت بلخ مطابق وظیفه خویش هر آن چیز که در پلان و برنامه امارت اسلامی باشه از او حمایه میکنه و وظیفه خود میدانه. بالای تاجران صدا میزنم لطفاً هر چی در توان دارید یک بار دیگر همت نمایید و دست این نیازمندان را نیز در این فصل زمستان بگیرید. د یادونې وړ ده څه موده وړاندې پاکستان له خپلې خاورې څخه په زور د غیر قانوني افغان کډوالو راویستلو پروسه پیل کړه چې تر اوسه پورې له 1,70,000 څخه زیات افغانان له پاکستان څخه هیواد ته راستنه شوي. هیواد ته د راستنیدونکو کډوالو لپاره د کمیټې غونډه د بلخ ولایت د لوړپوړو چارواکو لخوا جوړه شوه. په دغې غونډه کې د بهرنیو بنسټونو مسؤلینو او استازو هم حضور درلود چې پکې د کډوالو او راستنیدونکو چارو د تنظیم او هغوی ته د رسیدنې په اړه بحث او یو لړ پرېکړې وشوې. په پیل کې د بلخ ولایت مرستیال والي چې د دغې کمیټې مشري هم کوله د مرستندویه بنسټونو پر چمتووالي ټینګار وکړ او په هیواد کې دننه او بهر د مهاجرینو او راستنیدونکو کډوالو ته پر وخت د رسیدنې غوښتنه یې وکړه. ما شما کوشش خود بکنیم که از این برادرای خود، از این خواهرای خود، از این مردم غریب بیچاره و بیجا شدگان خود ما شما همکار خود قدم بتانیم. دغه راز د بلخ ولایت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو او اقتصاد رئیسانو له افغان مهاجرینو سره د پاکستان د حکومت چلند یوه ستره جفا وبلله او له راستنیدونکو سره په مناسب وخت کې د مرستو لپاره یې د خپل چمتووالي خبر ورکړ او د هیواد له ټولو بنسټونو او سوداګرو څخه یې وغوښتل چې د دغو کډوالو لاسنیوی دې وکړي. او مردم کم جور کردیم که او مردم جای و جایداد و زمین و زندگی خود نداره، با سالها اونجا تیر کردگی است. او ولایت خود را نمیشناسه که ما از کدام ولایت هستیم. در او مردم باید ما و شما باید خدمت برشان بکنیم. او از پیش ما و شما خدمت میخواه. اگر هر مؤسسه، هر
دفاتر این میتونه که خدمات بکنه. در بخش صحت هم ضرورت زیاد داره. در بخش جوانه از نو اگر کار باشه که دفتر محترم یونپس هست، دیگر دفاتری که در سطح شهر کار میکنه ضرورت به کار جوانه هم هستند. خدمات بی دریغ بکنیم ما شما شبانه روز. په دغه ناسته کې د همکارو بنسټونو یو شمېر استازو له بېځایه شوو کډوالو سره د مرستو د رسولو په برخه کې د خپل چمتووالي او پروسې په اړه معلومات وړاندې کړل او ژمنه یې وکړه چې له کډوالو او راستنېدونکو سره به د مرستو په رسولو کې هیڅ راز هلې ځلې ونه سپموي. د مزار شریف ښار د شپږمې ناحیې اړوند د ادینه مسجد د سړک د جوړولو او کانکریټ اچونې چارې پیل شوې. د دغه سړک په جوړولو به 8 میلیونه افغانۍ لګښت راځي چې د یاد ښار د ښاروالۍ له بودیجې څخه ورکول کیږي. د مزار شریف ښاروال وایي چې دغه سړک 415 متره اوږدوالی او 10 متره سور لري چې د دغې ښاروالۍ له بودیجې څخه د 8 میلیونه افغانیو په لګښت جوړیږي. نوموړی زیاتوي چې د دغه سړک کاري چارې به په 2 میاشتو کې بشپړې شي. پروژه کانکریتیزی سرک ادینه مسجد واقع ساحت امریت ناحیه ششم شهروالی شهر مزار شریف که در اثر تدبیر مجلس آفرکشایی و ارزیابی که قبلا صورت گرفته شرکت ساختمانی و سرکسازی ابرار و محمودی به مبلغ 8 میلیون افغانی برنده شناخته شده. د دې سرک پر طول 415 متره عرض 10 متره ده او انشاءالله مونږ هم ښاروالۍ ته او خلکو ته اطمینان او ډاډ ورکوو چې دا پروژه مونږ په اساسي او ښه توګه باندې دا مونږ مخته وړو او تکمیلوي له خیر سره. بلخوا د دغې سیمې اوسیدونکي د دې سړک د کانکریټ او جوړولو څخه خوشحاله دي او د دغه کار پیل د خپلو ستونزو د هواري په برخه کې مهم ګام بولي او د پرانیستلو هرکلی یې کوي. در زمستان مردم با گل و لای دچار بود و دبار از خاک و چنگ. الحمدلله با آمدن پروژه که جایکشیش خلاص شد و فعلا امروز قرار است کار کانکریت ریزی پروژه سرک افتتاح شود. مردم خرسند است. گام مثبتی هست در این گذر و منطقه که این سرک با پروژه خالد بن ولید نیز وصل میگرده. مردم از این راه عبور و مرور میکنه. واقعیت کار نیک و مثبتی است. د یادولو وړ ده چې د مزار شریف ښاروالۍ په پام کې لري چې سږکال د ښار په بېلابېلو سیمو کې د 250 میلیونه افغانیو پر ارزښت 10 پرمختیایي پروژې پلي کړي. د بلخ ملي تلویزیون قدرمنو لیدونکو دا د دې مهال خبرونه. تر بیا مو الله مل ښه وخت.